ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحیم پر آدھتا باندی چه دا مکمل آیات تے یا نیم آیات تے یا دا ہر صورت نجوز دے یا ندے دے ہت صورت نجوز یا دا فاتحی نجوز دے. دا مسئلہ پرون ذکر شلا خود پا دی یو مسئلہ بانی دا طول اتفاق دے دی که دا ہت چا اختلاف نشتا دے چه دا دی ویل دا شروع پا وقت دا سدی ضروری دی کدا پا منزه کی وی او کنا بہر دا منزه تلاوت تا کلام پاک کئی تو بسم اللہ با ضرور وائی. البته دا مسئلہ اختلافی دا چه پا منزه کی بسم اللہ پا زور وائی کپا ورو وائی وائی نو دیکھ دا امام اختلاف دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قائل لے دا ویلو سرن او آغا استدلال کی پا قول دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ باندی چه یو دا سنتو ندادا چه بسم اللہ سوئی پتا نور ایما آغا دا دی قائل لی چه بسم اللہ بوئی فزور بانی. امام مالک دا دی قائل لی چه سرنا بسم اللہ بنوئی نا فزور او نا فو سرن مانزه کی دا مانزه نا بہار ضروری گردی. لیکن غرق قول دارے چه بعد بسم اللہ اویلے شی کپا جہری کپا سر بانیوی ذکا ہر صورت چه دا قرآن کریم برن راغلے دے نو بسم اللہ و سر راغلے دا. الفاظ مفردہ او دا دی فضائل اغم پرون بیان شو. الفاظ مفردہ پکی سر کے لپظ دے دا با دا حروف معنیو ندا او دارنگی دا حروف جارو ندا. دا کلا سببیت تفار رازی فبما نقضهم میثاقهم لعناهم آلتا دا سببیت تفار کلا رازی دا استعانت تفارا کلا رازی تبرک تفارا چدائی معنی حقیقی دی کلا رازی دا الساق تفارا وامسحوا برؤوسکم یا مررت بزیدن کی یا اتسقا مروری بمکان یقرب بن حزید دلتا بعد تدفارا. اکثریت قاطع پدے بانے دے چھ بسم اللہ کی بعدا دا استعانت تفارا او داغی وجہ دادا چھ دا صورت یو نمو تعلیم المسئلہ نو اللہ رب العزت خلق تا چل خی دا دی وجنا اکثر پکی لفظ قولو راو باسی قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم طول داوائی چی شروع کم پنم دا اللہ باندے چی رحمان و رحیم دی. لفظ دا اسم مسئلہ دادا دا اسم اطلاق پا جامد بانے ہم کیگی او پا صفت بانے ہم کیگی او درما پا طریقے دا عموم بانے. دا دی نحوی یو کتاب دے کافی اور توئی آغا یو ذیکی وی الالف والنون ان كانتا في اسم فشرته العالمية
نو آلته د اسم نه مراد په معنا عام نه دی مراد، آلته اسم په معنا د علم او د جامد مراد دی. وإن كانتا في صفة فانتفاء فعلانتا وقيل وجود فعلا. کله په معنا عام باندې وي، دلته لفظ د اسم په معنا عام مراد دی. ځکه مسله د استعانت او استعانت د الله په هر یو نوم باندې او په هر یو صفت باندې دا جایز دی. په دلیل د دې قول د الله باندې ولله الاسماء الحسنى، د الله رب العزت خیسته خیسته نومونه دي. فادعوه بها، هغه ته आवाज وکئ، د هغه نه مدد حاصل کئ په دغه اسماء الحسنى باندې. نو دلته د اسم نه مراد نه یوازې عالم دی او نه یوازې صفت دی، بلکې دلته مراد د اسم نه په معنا عامه باندې چې عالم تم شامل دی او صفت ته هم شامل دی. په دې وجه باندې استعانت د الله رب العزت په هر یو نوم باندې په هر یو صفت باندې دا جایز دی. دلیل په د قرآن کریم دغه آیات دی چې الله فرمای ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله وی زما خیسته خیسته نومونه دي، ما ته په دغه باندې سوال وکئ او ما ته په دغه باندې چغه وکئ، ما ته आवाज وکئ. دارنګ الله فرمای قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. معلومه ده شولا چې بسم الله کی اسم ایوازی په معنا د علم باندې نه دی، ایوازی په معنا د صفت باندې نه دی، بلکې دا په معنا عام سره مراد دی چې شامل دی علم ته هم او دارنګي صفت ته هم. ابن جریر طبری هغه لیکلی دی چې نزول د بسم الله دا شوی او د پاره د رد په مشرکینو باندې، ځکه مشرکین مویله بسم الله تی و بسم العزى. نو الله رب العزت فاغوی رد وکړ چې ګوره دا موی چې بسم الله تی و بسم العزى، بلکې اوای بسم الله الرحمن الرحیم. معلومه ده شولا چې د بسم الله اصل مقصد رد د شرک، د متعلق پر رابطه باندې چې د دې بسم الله متعلق چې دا با فکیره د دې متعلق څه شی دی. بعضې وایي د دې متعلق دی ابدأو، بعضې وایي ابتدئو، بعضې وایي ابتدائي ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. لیکن غوره قول دا دی چې چونکې بعد استعانت لپاره ده، د مدد حاصلولو لپاره ده، نو ښه دا ده چې مبتدی متعلق استعینو شي او یا استعینو، یا شي صيغه د امر استعینو بسم الله الرحمن الرحیم، او یا صيغه د فعل ده استعینو بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر دا بعد التدل استعانت لپاره خاص په نوم د الله باندې مدد حاصلو، ذکر دا رد لپاره وا هغه خلکو استعانت په غیر الله حاصلو. نو دلته استعانت په نوم د الله باندې شو، دا غوی هغه مقوله او قول یې څه رد. دویمه خبره دا ده چې متعلقي استعینو یا استعینو هر یو چی شي خدا به مؤخر راو باسو. دا غي وجه دا ده چې متعلق کله په متعلق باندې مخکې شي نو هغه حصر پیدا کوي،
کمنګا استعینو یا استعینو مخکې راوباسو معنا د حصر د اختصاص پکې نه راوځي په دې وجه باندې دا متعلق دې بڅوي مؤخر بوي بسم الله الرحمن الرحیم استعینو یا بسم الله الرحمن الرحیم استعینو ذکر تقدیم د ما حقه تاخير هغه حصر او اختصاص پیدا کوي استعانت و صرف په نوم د الله باندې راغه لفظ د الله لفظ د الله دا خود دی وجن راوړي چې دا د سنوم دی د الله چې د دې مسما هر څوک پیژني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله دویم بدایع التفسیر کی امام ابن قیم لیکلی دی چې دا لفظ د الله مستلزم دی تمام صفاتو کمالیه د الله لرا گویا کہ دا لفظ دا اللہ دا اجمال دے دا دے متن او باقی اسماء حسنا دا دے پارا دی تفصیل او تفسیر دا خود کا ذکر کی دوین دا چې دا ہمیشہ دا پارا موصوف واقع کی گی دا چرم صفت نہ واقع کی لکه دلته موصوف واقع شوی د رحمان الرحیم صفات دویمه خبره پکې دا چایا دا علم دی چې معنا صفتی پکې بالکل نشتا او کنا معنا صفتی پکې شتا د چانه مشتق دی یو تعداد علماء غفدی دی چې دا علم دی د ذات واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال لفظ الله علم دی د هغه ذات تفاره چې مستجمع د تمام صفاتو کمالیه ولرا د دې اطلاق په هیڅ چا باندې نه کیږي په هیڅ چا باندې سوا د الله نه ځکه دا داغه نوم دی او دا چې څوک واخلي بنا په قول د حافظ ابن قیم باندې دا د شوا لکه چې د تمام اسماء حسنا د الله ذکر کړو ځکه دا مستلزم دی ټول لره دا چې زه تاسو ته همیشه وایم چې دا لفظ پوخ کوي چې دا لفظ د الله دی ووایو دا داسې شو لکه د الله رب العزت تمام اسماء حسنا تا ذکر کړي ډېر اجر پکې دی د بعضو قول دا دی چې دا مشتقی دی معنا د اشتقاق پکې پرتا ده معنا وصف کې پرتا ده دا چې مشتقی دی د چانه دی اصل د الہ الف لام پکې زائد دی خودم ردا چې لازم دی ځکه علمیت ور باندې احاطه کړی ده نو اصل د دې الہ دی الہ دا د الہهون مشتق دی معنی عبدا الله تم الہ د دی وجنوي چې هغه ته معبود دی دا تمام مخلوق داغه بندگی کوي داغه عبادت کوي او هغه د دې سره معبود دغه وجه دا ذکر کوي دا ماخوذ دی د الہ تو الی فلان اے سکنتو الیه کله چې د چا په څنګ کې آرام اطمینان حاصل کی نو عربی الہتو الی فلان
الله تم الله د دیو جنوي چې څوک ځان هغه ته حواله کی اطمینان او سکون ورته حاصل شي. قرآن په صاف ټکو باندې وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. زړونو ته اطمینان په څه راځي؟ د الله په ذکر باندې. د دې وجنا الله ته الہ ویل کېږي ځکه زړونو ته اطمینان او تسلی او آرام او سکون او چین دا راځي د هغه په ذکر باندې. درېم قول دا دی چې دا ماخوذ دی د الله تو الیه نه په معنا د فضا تو الیه. فریاد مې وکړ هغه ته انما اشکو بثی وحزنی الی الله. نو چونکی د فریاد دی او د فریاد اخستو والا ذات هغه الله دی. په دې وجه څه ورته وایي؟ الہ ورته وایي، الله ورته وایي. څلورم قول دا ماخوذ دی د الله یلیه نه په معنا د چا باندې؟ د پردې باندې. او الله تم الله الہ په دې وجه وایي چې هغه زمونږ د سترګو نه پټ دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. د چا نظر په دنیا کې پاغه نشي کېدلی. موسی علیہ السلام سوال کړو ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل. الله ورته نمشي لیدل غرت ګوره لګ. فلما تجلى ربه الى الجبل کله چې الله رب العزت تجلی مخامخ کړ غرت جعله دکا وخر موسی صاعقا. نو الله یلیه په معنا د احتجاب باندې الله تم الله په دې وجه وایي چې دا دنیا کې د خلقو د سترګو نه څه دی؟ محجوب دی. پنځم قول دا ماخوذ د ولها یو لهونه په معنا د تحیره باندې. او الله تم الہ وایي، الله وایي ځکه ټول عقول داغه په حق کې څه دي؟ متحیر دي، حیران دي. سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج تعالى عن الجنس والجهاد. داسې ذات ته قرآن وی هو الاول والآخر والظاهر والباطن. تمام عقول پکې حیران دي. هدي وجن الہ ورته وایي. شپږم قول دار چې دا ماخوذ د ولهتونه په معنا د التجا باندې او دارنګه تکیا لګول، پناه نیول او هغه ته فریاد کول. او انسانان پیریان ټول مخلوق التجا چاته کوي؟ الله رب العزت ته. د دې وجنه الہ ورته وایي. قرآن کریم کی الہ په دو معنو مستعمل دی. یو په معنا د متصرف باندې. سورۃ انعام کې الله فرمایي قل ارائیتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر الله یاتیکم به. دا خراته لږ ووایي که الله رب العزت ستاسو غوږونه واخلي، ستاسو نه سترګې واخلي، ستاسې په زړونو باندې مهر ولګوي، لیونی درنه جوړ کړي. من اله څوک دی ذمه دار او متصرف سوا د الله نه چې بې ته غوږونه درکړي، بې ته سترګې درکړي،
بیرته د زړه درته خلاص کړي څوک دی؟ جواب په لا اله الا الله باندې یو په دغه آیات کې الہ په معنا د متصرف باندې او په معنا د اختیارمن باندې. دویم سورۃ النمل تاسو راوړوي شلمه پاره ته ګورئ. امن خلق السماوات والارض، هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. وانزل لكم من السماء ماء، او د باران تاسو ته اوبه راولولې دي، باران نو در باندې کوي. فانبتنا به حدائق ذات بهجه، نو موږ راوټو کوو په هغې باندې دا زرغون کو پاغې باندې باغونه تازه کوي والا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تاسو د دې توان نه درلوده چې تاسو صرف د هغې یوه ونه م را زرغون کړې وه یوه. اوس ورته ګورئ اله مع الله، اوس دلته معنا د اله معبود نه ده چې بس دی چرته لا اله الا الله راشي، الہ لفظ راشي نشتا معبودی برحق. الہ عربی وا، معبودم عربی وا، او حقم عربی دا، صرف دا بلې کې د پارسي نه ورنه ایسته. نو هغه طاهران شي چې هو عربي راته په عربي باندې تشریح کړل. هی ملا ترجمه کوله وانزل من السماء ماء، او نازل کړي د سما نه ما، نازل کړي دي د سما نه ما. په دې هغه غریب څه پوه شو؟ دلته د اله معنا ده متصرف. ای اله مع الله، ایشتري څوک تصرف کوونکی په دې کارونو کې د چا سره؟ د الله سره. بیا ګورئ امن جعل الارض قرارا، آیا هغه څوک چې ګرځولې دا ځمکه ټینګه، وجعل خلالها انهارا، او روان کړي دي په منځ د هغې کې ولې، وجعل لها رواسیا، او د پاره د کلکولو د ځمکې په هغې باندې غرونه پیدا کړي دي. وجعل بین البحرین حاجزا، د دواړو دریابونو منځ کې پرده اچولله. ای اله مع الله، آیا شته دی څوک متصرف په دې کارونو کې د الله سره؟ هیڅوک نشته سوا د الله نه. همدارنګه سورۃ قصص وګورئ، دې کې دا 15 آیتونه ټول دلته الہ په معنا د چا باندې دی؟ د متصرف باندې. سورۃ قصص کې وګورئ قل ارایتم، ووایه ای پیغمبره، آیات نمبر 1 قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه ما ته خو لږ دا بار ثابته کوي، ان جعل الله علیکم اللیل، کچره وګرځي الله رب العزت په تاسو باندې شپه سرمدن همیشه، سرمدن الى یوم القیامه، همیشه تر ورځې د قیامت پورې. من اله غیر الله، څوک د معبود برحق سوا د الله نه. یاتیکم بدیا، چې تاسو سره نه راولي، دا معنا مناسب د رښتیا وایي. دلته معنا دا ده من اله غیر الله، څوک د متصرف،
څوک د اختیار من سوا د الله نه یاتیکم بضیا چرتا رڼا راولي افلا تسمعون دومره ناورئ تاسو دومره قرآن ته غوږ نه ږدئ. دویم قل ارأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه هو یا پدې ملک پوي کا کچره جوړګرځي الله پتا سمنه ورځ همیشه تر قیامت پورې شپه نه راولي. من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فيه څوک د اختیار مند الله نه سوا چې به درته شپه راولي چې تاسو پکې آرام وکړئ. ټول ورځ سر خوږ شوی دی، ټول ورځ ټاټکې چلولی دی، لاس خپې دې درد کوي، ملا دې درد کوي، اوږې دې درد کوي، دکانداري دې کړې ده، دماغ دې خوړې دې ټوله ورځ او شپه نه راځي. وایا ته به آرام څه وخت کې کوې؟ یو خو د دې زمانې خلک دي اولیاء له دومره قوت ورکړی دی چې ثابت شپه د کچکول لاندې کوي، ورځ د کچکول لاندې کوي، سمندر د کچکول لاندې کوي، سره ورته حیران شي. دا ډېره زیاته خبره ده که ډېر زیاته. نو دلته اله په معنا د متصرف باندې، په معنا د اختیارمن باندې. دویم معنا د اله معبود، حقدار د بندګۍ. او دا قرآن کریم کې ډېر استعمال دی. په دې کلمه کې چې موږ او تاسې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، دلته هم د اله معنا څه ده؟ حقدار د بندګۍ. سورت اعراف کې وایي هر پیغمبر چې راغلی دی یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای زما قومه د یو الله بندګي وکئ، تاسو له د الله نه سوا څوک هم حقدار د بندګۍ نشته. دا مسله نوح علیه السلام کړې ده، دا مسله هود علیه السلام کړې وه، صالح علیه السلام کړې وه، شعیب علیه السلام کړې وه، موسی علیه السلام کړې وه، ابراهیم علیه السلام کړې وه. همدارنګه سورت هود تفصیلات شه ځای په ځای باندې قرآن کریم کې اله په معنا د حقدار د بندګۍ په دې دوه معنو باندې قرآن کې استعمال دی. ورپسې لفظ دی رحمان او رحیم، دا دواړه صيغې دي د مبالغې، او مبالغه ده په رحمت کې. د دواړو منځ کې فرق، د رحمان او رحیم په منځ کې څه فرق؟ د دې خلکو مختلف فرقونه بیان کړي دي. رحمان هغه ذات چې د ټول مخلوق سره تعلق لري، هغه ذات چې داغه رحمت تعلق د ټول مخلوق سره لري. د دې وجنه چې کوم ځایونو کې الله رب العزت هغه کارنامې ذکر کړي دي چې داغه تعلق د عام خلکو سره، هلته لفظ رحمان استعمال کړی. الرحیم علی العرش استوى نوی، الرحمن علی العرش استوى، ځکه د استوا تعلق د ټول مخلوق سره دی. دې وجه نه هلته لفظ چا استعمال کړ؟ د رحمان. او رحیم تعلق صرف د ایمان والاو سره. لکه تاسو سورت احزاب 3 نمبر آیت راواړوئ. وهو الذي يصلي عليكم، الله غذات ته چوچته شان تاسو په خپل رحمتونو باندې
وملائکته او فرشتي د الله په دعاګانو باندې ليخرجكم من الظلمات الى النور د دې لپاره چې تاسو تیارې نه راوباسي په شرک کې کفر کې بدعات کې دهریت کې رسم و رواج کې پراته استای الله د نه ير دې قران د نه ير دې پیغمبر د نه ير دې د پیغمبر طریقې د نه ير دې نو الله غواړي چې تاسو دغه تیارونه راوباسي الى نور رڼا د ایمان ته وکانه بالمؤمنین رحیما نو دلته لفظ رحمان استعمال نکو نوی وکانه بالمؤمنین رحمانا بلکې سوی وکانه بالمؤمنین رحیما نو د رحمان تعلق د عام خلق سره او رحیم تعلق صرف د ایمان والا سره دویم پخشا بیان کړی دی رحمان د نعمتونو ورکولو سره تعلق لري او رحیم د مصیبتونو لري کولو سره تعلق لري رحمان ورته وایي ځکه نعمتونه کړي دي رحیم ورته وایي ځکه د خلکو نه مصیبتونه لري کوي نو د رحمان تعلق شو د ورکولو د نعمتونو سره د رحیم تعلق شو د مصیبتونو لري کولو سره دا دواړه کارونه څوک کوي الله نعمتونه څوک ورکوي الله مصیبتونه څوک لري کوي الله دا خدای خلکو عقیده ده چې د مصیبتونو لري کوونکي د الله نه بغیر بل څوک ګڼي بعضې وایي امداد کن در دین دنیا شاد کن از بند غم آزاد کن یا شاہی عبدالقادر سوک وی یا دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم مصیبتون لرکی هغه یو نعمتونه راوړي دا بل مصیبتونه لرکی دا رحمان و رحیم رشته منی کده رحمان و رحیم منله نو دا دا عقیده درلوده چې د مصیبتونو لرې کولو والا ذات پیغمبر دی او د خوشحالو راوستلو والا ذات هغه څه دی شاه عبدالقادر دی دا خو د دې عقیدې د رحمان او د رحیم سره منافات لري څوک چې په دې عقیده باندې دي نعمتونو ورکولو علم الله دی مصیبتونو ورکولو علم الله دی دریم رحمان د دنیا نعمتونو سره تعلق لري او رحیم د آخرت نعمتونو سره تعلق لري هغه ذات چې دنیا کې په ټولو خلکو باندې نعمتونه کړي دي او هغه ذات چې آخرت کې به خپل نعمتونه صرف چاته ورکوي ایمان والا ورته څلورم رحمان دلالت کوي په وسعت رحمت باندې لکه تاسو سورۃ اعراف راواړوئ یو سل شپږ پنځوسم نمبر آیت واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمت می پراخ د هر یو چیز ته دا معنا ده د رحمان همدارنګه سورۃ مومن راوړل اوم نمبر آیات دا قرآن کې سورۃ غافر لیکلې سورۃ مومن سرشتم پارا دا وم
الذين يحملون العرش هغه ملائکه چې چاپیره د عرشنا ومن اوچت کړي د عرش الله ومن حوله هو چې چاپیره د هغې نه دي یسبحون بحمد ربهم تسبیح وایي سره د حمد رب خپلنا ویؤمنون به او ایمان لري په الله باندې ويستغفرون للذین آمنوا او بخنه غواړي د ایمان والاو لپاره او وایي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اے الله هر یو چیز ته تر رسیدلی په اعتبار د علم سره او په اعتبار د رحمت سره دا معنا ده د رحمان او رحیم معنا ده لازم الرحمه هغه ذات چې رحمت کولې په ځان باندې تفضلا لازم ګرځولې دي سورۃ انعام 450 وګورئ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ کله چې راشي تا هغه خلک چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې فقل سلام ته ورته سلام ووایه دلته ګورئ سلام دا د چا په ذمه کېښود د راتلونکي په ذمه کېښوده که د ناس په ذمه کېښوده ناس په ذمه باندې او سلام اچول د چا کار دی د راتلونکي په دې هم کله سوچ او غور کړی دی قرآن کریم کې سلام په مختلفو معنو باندې راځي هغه چې حق د راتلونکي دی هغه سلام دی د تحیې او دا سلام په معنا ترحیب باندې دی مرحبا او د ستړمش په نوم باندې دی کله چې تا ته بهر او د جهاد او د سنګر نه د دعوت ته ایمان والا راشي نو فقل سلام ته سلام وایه معنا مرحبا بكم ستړي مه شئ په خیر راغلي شابسي آفرین په دې معنا باندې دی دوی چې چېرته سلام واوري حدیث کې راغلي کله چې تاسو مقبره باندې ورځئ نو سلام پرې واچوئ دوی د دې نه مراد سلام تحیې دی هغې اوري بېرته جواب هم ورکوي ایده نه زویه هغې سلام معنا د سلامتیا السلام علیکم په تاسو د سلامتي وي د قبر د عذاب نه الله محفوظ کا کله چې ټول معنا یوه کوو بیا وسلام علی عباده الذین اصطفى به څه معنا کوو هغه سلام د تحیې دی که نه هغه سلام په معنا د سلامتیا باندې دی لږ سوچ په پکاري افسوس دا دی چې د خلکو ضد نه کولی عناد یې نه کولی او دا خپل بچي را پرېښي وي قرآن ته ناست دی د دی پکې خیار و ګټه د دوی وه خلکو قرآن وایي ما ته پته ده خو ناست پرې نه پوهې کوي چې د قرآن مقصد څه دی او چې څوک یې شوقین دي مشران یې منع کوي نه به ورځئ مه راځه چا تاوان دی زه خو الحمدلله دومره محنت پې کوم چې ما دپاره که زما نیت صفا او اخلاص را پکې په هغه محنت هم ما ته الله اجر راکوي که ته راته کښېنې او که کښېنه ستا ګټه وه چېرته چې الله سلام راشي یوه معنا کوي یوه معنا کوي دلته د سلام معنا د مرحبا ترحیب چې ورته وایي ورپسې ورته وګورئ كتب ربكم على نفسه الرحمه دې ته وایي ترغیب داسې نه چې مجاهد راشي هو 50,000 روپۍ دی وړې وي ټولې دې خوړلې دي بیرته دې واپس رانه وړلې او دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه هغه ویل که څه بد مې کړي چې زه تللی یم بچو سره ولې نه کېناستم
قرآن دا طریقه نه وای ضرور هغه نه به په دعوت کې په جهاد کې کمه بشه شوی خو ته به راټې نه هغه تسلی ورکا خیر دی كتب ربكم على نفسه الرحمه دا کار تا قصدن نه کړ دا کانا سهون شوی او الله په ځان باندې رحمت لازم ګرځولې الله به تمافي وکي نو سبا به ورته وایي چې پلان کې دې کې ضرورت ته دستیز منډه کوي او کتا ورته ویلا چې څه دې کړې او تا به سبا هغه بوته نو زه به وګورم کنه چل جهاد کوو خو چل زکول مو غواړي مونږ کوو خو د مونږ چل زکول مو غواړي زکات ورکو حج کو چل به مخ کی زکو چل د زکول نه وړاندې نکی نو كتب ربكم على نفسه الرحمه وستو غوري ازما ترجمه خپل قران ته انه من عمل منكم سوءا بجهاله كتب ربكم على نفسه الرحمه سوانا انه من عمل منكم چا چې وکړل تاسو نه سوءا گناہ بجهالتن پنا خبرتیا سره پنا پوهه سره او تمام تفاسیر لیکلي دي چې د گناہ کې یو سره عالم هم وي او گناہ کوي د گناہ په وخت کې د څنګه کېږي جاهل د گناہ په وخت کې څنګه کېږي جاهل نو انه من عمل سوءا بجهالتن مولاد امیده گناہ یو کړه د گناہ په وخت کې سره جاهل ثم تاب من بعده بیا فورا داغه نارو توبه وستلا واصلح وعندك خپل عمل برابر ک فانه غفور رحیم دا معنا كتب ربكم على نفسه الرحمه قرآن په خپل ځان وضاحت کوي اجمال نه پریدي چې بیا خلکو ته اشتباه وي خدا چې لږ په سله ځان ظاهر کی ځان په بازار کې بیا دا کار کیږي سرګر نه کیږي پینځم پر خلکو دا کړل رحمان د لوی لوی نعمتونو ورکون کې او رحیم وړو وړو نعمتونو ورکون کې لوی لوی نعمت د نشنه چاش تکړي د وړو کوای نه چارا لوی کړي دا غلوی لوی نعمتونه ځمکه اسماني پیدا کړل لوی لوی نعمتونه بارانونه وري واړه واړه نعمتونه هغه دا ګوته چادر کړی دي دا د خپل یا د سترو کې د نظر طاقت ته چای خېلې دا د هغه په نسبت باندې راټیټ دي نو دا لوی نعمتونه کون کوم څوک دی الله د وړو وړو هم الله دی اوس چې باز خلک په دې عقیده باندې چې نه دا لوی کارونه خو الله کوي او دا واړه واړه دا قطبان او غوثانو او په هر کلی کې یو چاته سپارلې دي د رحمان رحیم ایمان لري چیرې نه لري وم فرق رحمان تعلق لري اسمان والا اسرا رحیم تعلق لري ازمکه والا اسرا رحمان دې اسمان والا و باندې رحیم دې ازمکه والا و باندې نعم فرق رحمان هغه ذات چې سوال کنه وکړي نو ور کوي او رحیم هغه چې بغیر د سوال نه ور کوي کله چې ته وایي درې کې دا تعلق د رحمان سره لري او بغیر د غوښتنه چې ور کوي دا تعلق د رحیم سره لري وآتاكم من كل ما سألتموه کم شته چې تاسو ضرورت ته هغه درکړي دي دا معنا د رحمان وآتاكم من كل ما سألتموه او دا چې دی غوښتې دي نه دي درکړي دا معنا د رحیم لسم فرق رحمان هغه ذات چې سوال ته نه وکي خوشاليږي او رحیم هغه ذات
چې تینی غواړي خفه کیږي. الله یغضب ان ترکت سواله، الله هغه غصه کیږي چې تینی غواړي. وبنو آدم یغضب حين يسألوا، انسان هغه غصه کیږي چې کله ورته سوال وکړي. نو دا لس فرقونه د رحمان او د رحیم په منځ کې مفسرینو کړي. یو لسم فرق هغه دا چې رحمان صفت خاصه ده د الله، د دې اطلاق د الله نه بغیر په بل چا باندې حرام او ناروا دی. مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې لیکلي دي که څوک مخلوق ته رحمان ووایي او عقیده نه وي ګناه کبیره وکړله، او که رحمان ورته وایي او عقیده ورباندې نو کافر دی. مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې لیکلي. اوس راځئ زمونږ د خلکو ته، زه رحمان چې غشی ولم خطا نه ځي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو، په منبر باندې مولا ناست دي، قرآن و حدیث نه ورځي، خلک په دې باندې لاسه کوي. ووایه دا د بنده د شان سره جوړېږي چې هغه وایي زه رحمان چې غشی ولم. ابل وایي د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ او بل ته شا شي، او ښیي څوک رحمان بابا، او بېته کتاب نه ګوري چې د دې اطلاق آیا د الله نه بغیر په بل چا روا دی او که نه. ټول علماو په دې اتفاق دی چې رحمان صفت خاصه د الله دی، د دې اطلاق په بل چا باندې جایز نه دی. بعض خلک به خلکو له دوکه ورکوي، وایي د الله صفت خو الرحمن دی او دا خو الرحمن دی. اب کې دا تاویل نه کوي. بیا یو وارې چې سړي په تاویل باندې خوله واوړېدله که نه، بیا هر شي کې تاویل کوي. او صحیح شوله ناروا دی که نه، دا به نه کوي. هغه څه کې رحمان خو لافظې پرېږدوه، هی رحمانیه، د رحمان نه رحمانې کي. خلک یې داسې ورغلي. د دې وجې نه په دې کې احتیاط پکار دی. د الله رب العزت تعظیم دا به هم په عقیده کې، هم به په قول کې، هم به په لیکلو کې. په دې درې واړو حالتونو کې به خلک د هغې قدر کوي، عزت به کوي. سپک به نه اخلي په خوله باندې، کم از کم لږ په ډکه خوله خو یې واخلي که نه. لیکلو کې خو سره څه ولیکي سبحانه وتعالی. عقیده کې دا دومره لوی ذات دی، د دومره لوی ذات صفت دی چې د دې اطلاق زه په بل چا باندې نشم کولی. دا تعظیم ضروری دی. دا ما په سر کې تاسو ته وویله چې د دې مقصد څه دی، د الله عظمت او لویي داسې پېژندل چې دا د الله نه غیر د بل چا سره جایز نه ګڼي، داسې عظمت. او رحیم د دې اطلاق په بنده باندې هم کېږي. سورۃ توبه کې الله فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق، عزیز علیه ما عنتم، کوم شی چې تاسو په مشقت کې اچي هغه په دې باندې ګران تمامېږي. او په اخر کې وایي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والاو باندې سره شفقت کوونکی او مهربان. او د رحمان اطلاق چرته هم څوک نشي ښودلی
چې الله رب العزت سوا د خپل ځان نه په بل چا اطلاق کړی وي دا به څوک ثابته نه کړي او دا اهم فرق دی دواړو په منځ کې. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دی منګه مدد غواړو او یا مدد وغواړئ. سر کې مې درته وویل ابن جریر وایي چې دا الله رب العزت پر رد مشرکینو کې را لېږلی و. پاتې شو دا درې نومه انتخاب شو په بسم الله کې. د الله رب العزت خو ډېر زیات نومونه دي نو د الله متعلق خو ما تاسو ته اول ویل چې چونکې دا داسې نوم دی چې دا مستلزم دی تمام اسماء حسنا ولرا د دې ذکر خو ځکه ضروري او بیا په دې الله پسې رحمان او رحیم ذکر کړ ځکه د الله رب العزت دوه قسمه صفات دي یو ته وایي صفات جمالیه او بل ته وایي صفات جلالیه او دا مقام د استعانت دی او د استعانت سره مناسب کوم صفات دي جلالی کی جمالی جمالی دی وجنه رحمان الرحیم